زما معزز و محترم و سامعین و حضراتو دا حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام دا تفسیری واقعی و دا احسن القصص دا بیان تتمو سلسلہ یو بیان پدغه موضوع باندې شوی دی نننې دویم بیان پدغه موضوع کېدونکی دی او مقصود د انبیاء علیهم السلام د قصصو عوام الناس دپاره عبرتونه وي او د خواصو انبیاء علیهم السلام او د اولیاء کرامو نیکانو دپاره د صبر تلقین وي اشد البلايا الانبیاء ثم الاولیاء یا ثم الامثل فالامثل اول زیاد تکالیف په پیغمبرانو راځي بیا هغوی پسې په درجه کې چې څوک څومره اقرب وي دنیوي تکالیف په هغه زیات راځي نو دغه سلسله باندې حضرت یوسف علیه السلام باندې دنیوي تکالیف ډېر زیات تیر شوي واقعا غزه ته رسیدلی و چې یوسف علیه السلام نه د هغې زنانه د مطالبې په وجه باندې چې د نه پوره کوله جیل ته دننه کړی شو او بیا په جیل کې دغه ټیم سره بادشاہ ته شکایت لاړه چې ستا په شرابو اوبو کې او ستا په روټۍ کې استخباراتو دا کشف کړه پایسه دا کشف کړه چې بادشاہ ته چا په دې کې زهر اچولی په دغه تور باندې د بادشاہ ساقي چا به چې ورته شراب جوړول او د بادشاہ نانبای چا به چې ورته روټۍ پخوله دواړه ګرفتار سوچ دا کیس تحقیق سره معلومیږي دی جیل ته دننه کړی شو او د دواړه قیدیانو د شراب جوړونکي انسان ساقي او نانبای خوبونه ولیدل نیک انسان هر څوک پیژني نو حضرت یوسف علیه السلام ورته یو ښه سړی ښکارېدو هغه دواړه کافرانو مشرکانو خو یوسف علیہ السلام زړه کې منه چې دا یو ښه سړی نو دواړه راځي او خوبونه یې کتلي دي یوسف علیہ السلام ته خوب بیانوي قال احدهما انی ارانی آصر خمرا اے یوسف علیہ السلام نبینا بتاویلہ انا نراک من المحسنین مونتا باندې د نیک سړی ګمان لرو دی او صوفي او خسړی ګمان لرو نو عرض دا دی چې نبینا بتاویلی خوب بیانو د خوب تعبیر بیان کام یوسف علیہ السلام ورته وی عرض کوي خوبونه پیش کوي نو قال احدهما یو ورته وی انی ارانی آصر خمرا ما بیگا خوب کے زان کتام چرا پوخا پشان لکا باچا سر چه ساقیون شراب میں جوڑول نو بیا آغا وظیفہ باندے لگی دلیون بیا میں شراب جوڑول دا بادشاہ دربار کی وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل منه الطیران آغا دوی مرتوائن ما خوب کے زانو کتام چه پسر بانی مشکور پروت دی پاغی کے روٹی داو او داوانا مرغان رازی زما د سر شکور نا روٹیو چٹی ددی سے تعبیر دی ددی خوب تعبیر بیان اس یوسف علیہ السلام دا جواب دا تعبیر دی رست ورکی قاریانو طالبانو تا پتہ دا آیت نمبر 36 دی سورت یوسف او بیچ دے اور تا جواب ورکی نو آغا آیت نمبر 41 دی
پنځه آیات رستو جواب ورکړي. داغې نه مخکې یوسف علیه السلام سنورې خبرې ورته کوي. نو علما دا لیکي چې یوسف علیه السلام نه دا پوښتنه شوې وه چې موږ ته د خوب تعبیر بیان کا. ده دا نورې خبرې ولې وکړې؟ زر به یې تعبیر بیان کړی و. ته چې مفتي تا نه د مسلې پوښتنه کېږي چې څه تپوس څوک کوي نو د هغې جواب پکار او چې تپوس د یوې مسلې او ته ورته نورې خبرې شروع کړې او بیا وروسته ورته بیان کړې، دې کې خامخا څه حکمت وي. نو حکمت دا و چې دا دواړه کسان مشرکان او حضرت یوسف علیه السلام دا غوښتل چې دې دواړو ته اول د صحیح دین تعلیم ورکړي. خوب او د خوب تعبیر نه عقیده زده کول ضروري دي. نه انسانانو د خوب تعبیر غواړي او عقیده نه سموي. اول تاسو د ښکلې عقیده اسلامي دین تراشئ، دا ښکلې عقیدې دا چې انبیا علیهم السلام په کوم مسلک تللي دي دې تراشئ، بیا د هغې نه بعد بیا به تعبیر وشي. اوس چې یو سړي ته ته سمه عقیده ښایې او یو سړی د بل مسلک نه خپل مسلک ته راوړې نو ضرور ته به هغه ته یو معجزه یو کرامت ښایي. یو څه به داسې ورته ښایي چې هغه په تا عقیده جوړه شي چې او دا سړی سم سړی دی او د ده خبره منل غواړي. نو د هغې نه مخکې یوسف علیه السلام اول ورته خپله معجزه ښایي، خپل کرامت معجزه ورته ښایي، بیا د هغې نه بعد یو عقیده ورته پیش کوي، بیا د هغې نه بعد د خوبونو تعبیر ورکوي. نو دا هغه ورنه تعبیر غواړي. یوسف علیه السلام ورته جواب کې وایي قال لا یاتیکما طعام ترزقانه. حضرت یوسف علیہ السلام ورته وایي اے دواړه قیدیانو د جیل مرګرو لا یاتیکما طعام ترزقانه، تاسو ته یو روټۍ بن راځي، هغه روټۍ چې تاسو ته روزي درکولی شي، کومه روټۍ چې تاسو ته واله ده. اب لا راغلی نه الا نباتکما بتاویله قبل ان یاتیکما، مگر داغی پاقوبت با خبر در کم مخی در اطلو در روٹی نام. یعنی غرمه چی تاسو تکم انگولی رازی نو زبا سحر وایم چی نن روٹی داسه دا، او بیا با غرمه در توایم چی ماخان داسه دا، و دشپی با در توایم چی سحر داسه دا. ما که دا کمال شتری چی زگوری دا غیبونا خبر ورکولیش. دی غیبو سیزنو علم ما سر دی. نو بیا ورته سوګه نو چې هر کله زه د داسې غیبو څیزونو خبر ورکولی شم نو د خوب په تعبیر به څنګه نه پوهېږم، په هغې هم پوهېږم، خپل شان ورته ښایي. نو نیکانو خلکو ته د غیبو نه څه برخه او څه علم وي. قرآن کریم په دې ګواه. ما یو چاته دا آیت پیش کړ نو هغه ماته وي دا خو وایي چې نباتکما زه خبر درکړو. نو خبر ورکولی شي خو دا علم نه دی. ما آیت اخر تا گور استادا شبه و دفش. حضرت یوسف علیہ السلام ورتوی ذالکما مما علمنی ربی، دا سچی ما تاسو تا بیان کرم چی دا غیب و خبر در کم دا حق علم دے مما علمنی ربی، چی ما تا زما رب علم را کردیں. گروی علم دا غیب و خبر تا علم ہوئی، یہ ورت خپل کمالو خو شما کې دا کمال شته دی. اوس دا کمال ما ته ولې ملو شوی دی؟ د دې وجه دا ده چې کم قوم مشرکان دی نو ما د هغې دین پرېښی دی، هغې پسې زه نه ځم. لکه د غلطې عقیدې والا کې د کرامت او معجزې والا نه پیدا کېږي، دا د صحیح عقیدې والا کې پیدا کېږي. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله، ما دا قوم ملت و عقیده پرېښې دا کم چې په رب کریم ایمان نه لري، وهم بالآخرت هم کافرون، اور از دا آخرت بانیم کفر کئی. دا سے قوم آغا مسلک ما پریخے دے. واتبعت ملت آبائی، زد اقبل پلار پا دن پس روانیم چے ابراہیم علیہ السلام نے، اسحاق علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام. گورا دا پلار عقیدہ یار ویزا دا پلار پا عقیدہ پس روانیم. دا پلار عقیدہ چے دی سمئی نبیا دا خبر کول چے دا پلار پا دینی من دا سا جرم ندی. چې پلار د مشرکینو بیا پسې مزه، چې بدعتي بیا مزه، چې سم سوچه مسلمانې وایه که نه زه د پلار په دین یم. نه ګورې یوسف علیه السلام وایي واتبعت ملت آبایی، ما د پلارانو د دین تابعداري کړې ده.
لاران میں سوک دی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام. نصیحت آغی توکو و بیا ورتوئی دا تاسو آر یو بیل بیل بود زانتا جوڑ کردی. یا صاحبی السجن دا جیل مرگرو ارباب متفرقون خیرن، آیا مختلف معبودان غردی ام اللہ الواحد القہار، کنا اغا اللہ چے واحد لا شریک دے قہار ذات دیں. یو معبود ولی ننی سی چار سڑی پکور کے زانتا بود جوڑ کردی و بیل بیل خریمونی ولی دی. سره د دینه چې دا تاسو چاته معبود وای بوتان دی باندې دلیلم نشتا. ما تعبدون من دون الله اسماء سميتموها، تاسو عبادت نه کوئ من دون الله مگر عبادت کوئ د تشو نمونو چې نمونه یې خې تاسو هغې ته و اباؤکم پلارانو ستاسې ځان نه موته نومې ښځې پخوانه څه داسې ونه چې دا ستاسو دا بت پرست داسې د مشرکان چار سړی په کور کې ځان ته بت جوړوي هغې ته به یو نوم ږدي. نو دا داسې پدري خو دوی تراپاتې نه وي که نه مغار یو سړی نوی نوی پیدا کېږي یو شی جوړ کړي وي دا زما معبود ډېر قمقل مخلوق دی. ما انزل الله بها من سلطان، دا ستاسو د بوتانو په معبودیت باندې رب ذوالجلال څه دلیل نه دی نازل کړی. ان الحکم الا لله، نو دا عقیده ورته سمه وښوده. اوس دا غینه بعد ورته تعبیر کوي. یا صاحبی السجن، اے زما د جیل مرګرو، اما احدکما فیسقی ربه خمرا، دا کم ساقی چې خوب کتل چې بادشاہ ته شراب جوړی دا به آزاد کړی شي. دا کیس به په دور نشي، د زهرو کیس به په دور نشي، دا به رها شي، دا به واپس بادشاہ ته شراب جوړی. و اما الاخر ارچنان با یو خباز دی فیسلب، نو کیس با پاغ ورسی اغا با ادام کلیشی، بیا با دشت کی پروتوین فتاکل طویرو من راسی، مرغان برازین و دا سر نبای غوخی اچتین. اچشکور کی روٹای دا و سر نوچتی گی دا آغا تعبیر دی. و سورتوی قضی الامر اللذی، فیصل کلیشوی دیکار اللذی آغا فیه تستفتیانی، چه تاسو من آغے کے استفتاء غختان سب اختن چه تاسو کڑی دا آغے کار فیصلہ شوی دا. دا یو دا ادامه دو فیصلہ دا و دا بل دا رہا کے دو فیصلہ دا دی کے گوری اخوا دیخوا بدلیم نشرا دے. دا رب کریم پا قضا کے توک بدلی روستیش دی کریمان دا پتہ لگی چه انبیاء علیہ السلام تا خود تعالی دا تقدیر نا ہم سا علم ورکی. لکہ دے ورطوی قضا شوی دا، دا دی خبر قضا شوی دا، فیصلہ دا سے شوی دا پا قضا و تقدیر کی. نو چې یوسف علیہ السلام ته دا پته نه و، نو دا خبره یې څنګه ورته وکړه چې دا خبره بدلېږي؟ نه، د دې قضا شوې ده، د دې فیصله داسې شوې ده. وقال للذي ظن انه ناج منهم اذكرني عند ربك، رب کریم فرمایي یوسف علیہ السلام هغه انسان ساقي ته وویل چې د ګمان چې هغه به خلاصېږي، هغه ته وایي چې بادشاہ ته لاړې واپس ساقی شراب جوڑون کے جوڑ فی اذکرنی عند ربک، نخپل سردار و بادشاہ تماور یاد کا کہ او سڑے پنز کال جیل کے پروت دین سکیس نشتا اچ پا اچ جیل کے دے تپو سے مسوک نکائیں. داغلق تاریخ رواڑا ہوئی اس دا خبر چلی سڑی تیوی چی بادشاہ تا ہویا چی ماور یاد کا دا رخل تعالیٰ خو خنشوا تو خود ما پیغمبری زما پا یاد کے وی تسنگ مخلوق تزان یادے و بادشاہ تزان یادے. منگو تاسو چی جیل تا لار شو سمر وکیلان نیسو سمر سپارشونا پیش کو گورے دنیا کی اس تکلیف رابانے نرازی چولی دا سکارو خدا خاص بندگان دے انبیاء علیہ السلام متوکلین محضری الہ العالمین پار آن کے دوی سرمعیت مددی لری. نو بس دوی بیا چی مخلوق تا لگم سپارش و سپیش کئی دوی تا دنیا کی او تکلیف پیراولی. دا خبر خوخا نشوا چی تا بادشاہ تا ولی زان یاد کر. نا آغا سڑے چی دا جیل نووتا نو وک کالا خود تعالی دا آغا دا ذہن نا دا خبر یاد آویست چیگنی جیل کی او سڑے ہو ما تا دا خوب تعبیر وین کڑے ہو ما تا دا سوال کڑے ہو چی بادشاہ تا ما یاد کا وک کالا آغا تا دا خبر دا سر یادم نشوا. ربی کریم فرمائی فانساو شیطانو ذکر ربی، دا مختلف تاویلات لري خو یو معنا دا چې ضمیر راځي شي دغه قیدی ته
دې ساقینه شیطان خپل سردار ته یادګیرنه یاد اوستا دا هر کار چې بد وی راغی نسبت خدای تعالی ته بے ادبی شان ښکاریږي نو نه کیږي یعنی داغه نه دا خبره خدای تعالی یاد ایستلی و خدا کار بد کارو چې ولې ته یاد وته نو بس نسبت شیطان ته وکړه فانساه الشیطان شیطان ته یاد اوستا ګورا یوسف موسی علیہ السلام روانو نو او خضر علیہ السلام پسې لټېده نو التا یوسف علیہ السلام موسی علیہ السلام ودشه هغه مای چې کوم دی وبو ته ودانګل نو التا رب کریم فرمایي چې کله مخ کې دوی لاړل نو موسی علیہ السلام ورته وی آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا سبا ناره راکا دې سفر کې همونګه ستړتیا سره مخشو ناغه ورته ویل چې اکم دې کې چتا او تو د شوی وی آرام دې کړو هغه چې مایو بوته دنګلی مای خنشتا وما انسانیه الا الشیطان او دا خبره معنا یاد نه ده استلی مگر شیطان یاد استلی نو خبره یاد ولو یاد استل دا خدای تعالی کار دی او یوشع ابن نون علیہ السلام شیطان ته نسبت کړي ګوره دا مرض په انسان باندې شیطان نه راولي دا په خدای تعالی راولي لیکن دا مرض خشه دی نه نو د دې په نسبت چې خدای تعالی ته کې دا مرض خشه نه دی نو ایوب علیہ السلام بیمار شو نو خدای تعالی ته وی چې انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب شیطان مسکړی ما په تکلیف او ستړتیا باندې او عذاب نو په عذابونو باندې زه شیطان دا شیزونه په مارا وس نو شیطان خو پیدا تکلیف نور اوسته خدا مرض خشینو نو د سیونه ویل چې خدای تعالی باندې دا کار کړی دی ویش مطلب دا چې دا شیطان دا مقصد دی چې په د مصیبتونو راشي نو د امتحان کې کامیاب شي که ناکام بشي په دې وجه نسبت الته او دا خبره چې د موسی علیہ السلام د یوسف علیہ السلام نه شیطان په دغه ټیم کې ذکر ربه د خپل رب ذکر یاد اوستو د بادشاہ خبره ور یاد شو دا مې یو تاویل بازو کړی دی خو شان د انبیاء علیهم السلام نه بعید دی ولبث فی السجن بضع سنین الا فرمای جیل کې سکلونه تیر کړل بدع د یو دو درې شروع تر نه پورې بدع ده خو بیا وروسته تفسیر او نور علماء دا لیکلي چې دا وکاله نور تیر شو په باندې وکاله بعد بادشاہ خوب ولید قال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف بادشاہ سارا خوبی قتلی وی ما خوب کت 7 بقرات سمان وچاق غیانو دیو نهر سمندر نروتلا یاکلهن 7 عجاف رست ورپس خوار خوار لاغر و غیان نور روتلا اغا خوارو غیانو دا چاق غیان اخوڑلا ویدا سے خوب نوی وہ غیان چاق روتل دا نهرنا سننا شاتا ورپسی دا سے لاغر خوار غیان روتل دے خوار غیانو دا چاق غیان اخوڑل و7 سنبلات خضر و اخر یابساتا ووگمیو قتل تکشنو او ووگمی نورو قتل چاگا اچکلکو خدا اچ وگشنو وگو کدن نشولا اغشنو وگی انزان سر اچکللا دا خوب میں ولی یا ایوہ الملاؤ اے مشرانو دا قوم وزیرانو نجومیانو افتونی فی رویایا ما تر خوب پوارکی فتورا کئی تعبیر را کئی ان کنتم للرؤیا تعبرونا کتا سرشتیا دا خوب تعبیر کولی شید دی تعبیر را کئی نجومیان و تسوی قالوا ادغاس احلام اسی پرا گند خوبون دین دا اسی کل کل سڑے ناشنا شیطان غلی نور سیزنا پرا گند خدا سمانا خو نلری بی مانا خوب دلی دلی دی وما نحنو بتاویل الاحلام بعالمینا مونږ د پراګند خوبونو خو تعبیر باندې نه پوهیږو مونږ خو هغه خوب تعبیر کوو چې د معنا نه ډکي ستاره خوب به معنا ځان اخلاص قال الذين جاء منهما هغه ساقي چې دا غدو قیدیانو کې نجات مندلو اجکم خلاص شوی وذکر بعد امه رستو ډېری مدینه ورته خبر اور یاد شو چې جیل کې اور سړیو مونږ ته د خوب تعبیر ویلو اغا ورتوی دی بادشاہ تا انا انبیوکم بتاویلہ فارسلونی زب تعبیر تا تراولم خما جیل تولی گئی اجازتو کئی جیل تلارشم
او د جیل هغه پولیسو تمام روکي چې ما پریدي دنه یو سړی دی داغه نه مشوره اخلم. جیل تراغه یوسف علیہ السلام جیل کې دی، دا ساقی ورته ودرېدی، یوسف ایها الصدیق افتنا، اے یوسف علیہ السلام اے زما د جیل مرګریا، افتنا فی 7 بقرات سمان، یا زما مرګریا یا صدیق په معنا د صادق دی، اے په تعبیر کې رښتیا وایون کیا، افتنا فی 7 بقرات سمان، کایو سړی خوب ګوري چې وغوایان چاغ دي د سن روزي، بیا ورپسې وغوایان خوار لاغر روزي، دا خوار دا چاغ وخوري او دا شان وش نه وږي وي اوچ وږي وي، او بیا دا اوچ د شنو سره یوځای شي دا ټول سره اوچ شي، د دې معنا بسوي لعل يرجع الى الناس لعلهم يعلمون، خایګه زو واپس لاړ شم خلکو بادشاہ تا کته صحیح تعبیر بیان کینو هغه په مقصد باندې پوي شي. حضرت یوسف علیہ السلام ورته وی قال تزرعون 7 سنین دابنا، دا داسې مسله ده وکاله دا اوس چې کوم روان دي دا و چاغ کلونه دي پدې کې بارانونه دي، او دا وکاله چې رستو بیا را روان دي نو هغه خوار کلونه دي، هغه خوار غویان دي، نو دا خوار غویان او خوار کلونه د دې و کلونو غلې بټوله ختم کی، او بیا په 14 کال 15 کال به باران شروع شي، او دا چې وږي کتلی دي نو بادشاہ ته وایي چې امر وکړي چې پټول علاقه سر زمين د بادشاہي دغه کې د غنمو نه سیوا بل څه ونه کوي، ټول غلو کوي، پټو والا ته وی بل څه باندې کوي، ټول بغاله کوي، نو دا وږي دا د وو کالو وږي دي، او دا و چې وچ دي نو بیا وږي نه کیږي، نو دا وږي به هغه تورسيږي 15 کال و بیا زمين فصل شروع کی، څخه تعبیر ورته او دا څه بو کوي، فما حسدتم فذروه فی سنبله، سمو چې اور ابدل بوسکوي او ترشل کوي او غوبل کوي ما، بلکې دا په وګو کې خخ کوي، او الا قليلا مما تاكلون، لګ لګ تن راو باسي چې سخوري او نور ذخیره کوي ځان سره وې ساتي، داغینه بعد بس کلون راشي دا به تاسو ته پکار راشي. بادشاہ تلاړه بادشاہ ته خوب تعبیر بیان کا، بادشاہ وجرا هډي روخيار سره، قال الملك توني به، وی بادشاہ دا قیدی ما ترا ولیا، فلما جاءهم الرسول، هر کله چې یوسف علی السلام تر بادشاہ استاد راغین، وی بادشاہ دی غواړي راځه زیر می دربان جیل نخلاص شو، قید نه وته، یوسف علی السلام ډیر صابر دی، هغه ورته وی راسه چرته زم، قال ارجع الى ربك، زو واپس دی بادشاہ تلل شام، فاسأله پختنتیو کما بال النسوة اللاتی قطان ایدیهن، آغا زنانو چستا پا کور کی دعوت ورت زلیخی بیوی کڑیو، زپی وردن نشم لاسنی پچاڑ کٹ کڑیو، آغا سقی سوام ای معلوماتو کا غلطی دچاوا. قال ما خطبکننا، بادشاہ تولی بی بیانی رو غختی ورتوی ما خطبکن ازراوتن یوسف عن نفسی، سو حال ستاسی چی یوسف علیہ السلام نم مطالبہ کڑیوان، بی بیان قانیشوی ورتوی قلنا حاش للہ معاذ اللہ ما علمنا علیہ من سوئنا، و یوسف علیہ السلام بانی منگو رسام بدگمان نلرم، او نمون تسا علم شتا بدائر نیک سڑے دے. قالت امرات العزیزہ، آدھا بادشاہ بی بی زلیخی دغا وقت کی اوہ للانا حس حس الحق، اس خبر اخکار شوان، انا راوتو عن نفسی، دے یوسف علیہ السلام نے مطالبہ ما کڑی و انہو لمن الصادقین، دے رشتی نو دے صادقو دے کی غلطی نوارا غلطی زماوا. حضرت یوسف علیہ السلام استاذ توائیم اس در سرزم اس زمان چیزا بی بی قانی شوا، دا بار بار میں تذکولی گلی لیعلم چی بادشاہ پویشی انی لمخنہو بالغیبین، دا بادشاہ پا غیبوبت کی مادد بی بی تخیانت نظر ندے کریں، دا پتہ لگے گی، وان اللہ لا یهدی کید الخائنین، وما ابرئ نفسی، بل نفس پاکومنا، ان النفس لامارۃ بالسوء، یقینا نر نفس سڑی تپ بدئی باندې امر کئ، الا من رحم ربی، هغه چې رب کریم معصوم پیدا کړی بچتی، نور نفس سړی ته په بدای امر کوي، یعنی دا کار مان نه کړی، زه ځان صفت نه کوم، خو بس دا کار شوی زمانه دی. بادشاہ بیا امر کو چرای ولای،
قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي بادشاہ ورته ویری ولی ماتا زبا خپل خاص و مشاورینو کې وګرځوم خواص و وزیرانو نه به جوړ کم فلما کلمه هر کله چې موسی یوسف علیہ السلام د بادشاہ سره مخامخ خبرې وکړي پیغمبران ډېر خيار خلک دي بادشاہانو مخيار خلک دي قال انك اليوم لدينا مكين امين ویتنن زمون سره دلو قدر و منزلت والای او دلو امانتګر انسان بس مونږ په پتا پوره اعتماد کو ستا خوخه چې وزارت کې کم وزارت ستا خوخه در کوم حضرت موسی علیہ السلام ورته قال اجعلني على خزائن الارض ما په خزانو د زمکو مقرر کا ما د بیت المال او مزدبینگ منیجر میں کا انی حفیظ علیم زه پدې کې یو ساتون کې ډېر یم بل پدې پوهېږم ډېر ښه الہ العالمین فرمایي کذالک مکننا لیوسف ورنو ور سره څوک جیل ته واچو را کوی ته ورځو الہ وي مونږ چې د چا مددګار یو نو څنګه هم تراويس د بادشاہ پکور کې کوټه وتا ورکړه بادشاہ پکور کې بل امتحان پر راغی جیل ته لاړو بیا د جیل نه څنګه راويسته واپس هم د بادشاہ وزیر ورنه جوړ یا هغه بادشاہ جیل ته چې یا بیرته هغه خپل وزیر ځان سره نیسی نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین د محسنین اجر په دې دنیا مونږ ځای کونا دې دنیا کې مغوي تنه کې نه کې بدلی ورکو ولا اجر الاخرته خير للذین آمنوا او په آخرت کې چې کومه بدلی دی به ډېر غوړه دی وکانو یتقون وکاله تیر شو او ذخیره صرف د مصر خلکو جمع کړی د یوسف علی السلام د خوب د تعبیر په برکت نو ټول بادشاہانو خو ذخیره نو جمع کړی هغه ته څه پتا و چې دا به وکاله قاتی راځي نو بس دا مخه غیر چا پیره چې څومره ماحول کې خاری وي غلی ختم شوي اتم نه هم لسم کال باران نو درېدل او ارچا به چې په مصر کې غله ملاويږي بادشاہ اعلان وکړ چې موږ نه څوک غلوړي نو یا بنغد پیسې وروړي سر سپین زر درهم او دنانیر باغی بغلی ورکو یا بوینځي غلامان راولي هغه به مونږ سپریدي بیا به مونږ غلا ورکو ورتا یا به ساروی راولي او یا به بادشاہ مونږ سره خبره کوي نو په غټ مسافت کې مونږ ته بزمه کرا کوي اب زمونږ د بادشاہ لندې به بغلا ورکو ورتا او یا بخپل مونږ سره مزدوران کیږي دلته غاڼه کیږي به مزدوریان به کوي غلیب ورکو په مختلفو سيزونو باندې اعلان وشو غیر چا پیر خلق به مصر تر روانو او دوی نه به غلې جمع کولی په دغه مشکل کې د یعقوب علی السلام نور زامن د حضرت یوسف علی السلام رونه چا چې د سره ظلم کړیو هغه مغالو پس رال مصر ترال واپس غورونه د یوسف علی السلام نه غلا غواړي د وزیر د وخت د خزاني وزیر چې د دسخطونه کې چاته سملاویږي نه هغه پکې رااله وجاء اخوه یوسف الہ فرمای د یوسف علی السلام مرونه رال فدخلوا عليه يوسف عليه السلام توردن نشو فعرفهم يوسف عليه السلام مرنو پیجندل وهم له منکرون خدارونا یوسف علیہ السلام لرنا آشنا گنن کیو هغه پیجن رونو نه پیجند دو پیجندل چې دا زمارونه دي ولما جهزهم بجهازهم هر کله چې سفر اسباب او غلی او برابر کړي قال اتوني باخل لكم من ابيكما پیتاسو سورونه ویمون خدول سرونو خو یو شرم خوړل دي او یول اسپاتیو او ایورانا کور کی سار شوی دی بنیامین چې یوسف علی السلام د خپل مور ورو او د موږ لسرا غلی ویخا بس دا ځل می غلط درکړه خو بل ځل چرازی چې هغه میرانه رور هغه مراوسته نه کنا یو تبم غلا ورنکم اب خامہ خراولی نو چې اسباب او ته برابر کوي تونی بیاخل لکم من نبیکم د پلار نه مو چې کمرور دی او د مور مو نه دی هغه به خامہ خراولی ماتا الا ترون ان يوفي الكيل وانا خير المنزلين ګورینا چې زمرخي پیمانه خلکو تور کوم او ذا ملمنو تا کلی تیارې کوونکې ما عزت ور کوونکې فإن لم تاتوني بي فلا كيل لكم عندي کرام نوستر تدارور
دا ستاسو میرانه رور نو ګوري بیا زه تاسو ته څه نظر کوم. خپل خادمانو ته ویل چې دای کمی روپۍ درکړي دي نو دا روپۍ واپس پټې د دې په دې بار کې کېږي. دا مقصد ورکې داو چې دا د پیغمبر کورنۍ د حرام نه خوري نو دا چې واپس اول خو براشي او که ناراضیم چې هغه ته غله واړی او پاره کې د خپل روپۍ وګوري او وایي چې هو مونږ غله وروړي دا پیسې مونږ دی ورکړي نو دې پیسو لپاره خو بیا راځي نو چې بیا راځي نو ورور مونږ ځان سره راولي نو د دې چلو هنر د پاره یوسف علی السلام هغه هارون ته وې هغه خادمانو ته ویل چې دا پیسې د دوی واپس په دې بار کې پټې کړي. قال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهما یوسف علیہ السلام خادمانو توائن د دې هغه مبلغ د غلی چې کم دی هغه واپس د دې پاس باب کې کېږي لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا کله چې دی واپس وګرځي حالتا دی واغو پیژنې لعلهم يرجعون کې دې شي واپس ما ترش لاړل پلارتا او پلارتا وای چې ډېر نیک انسان او د مصر بادشاہ زمونږ ډېر زیات قدر وکړه خو په مونږ دا شرط خېده چې بنیامین میرانه رور براولې فارسل معنا اخا نقتل وانا له لحافظون دارور مونږ سره ولېګا چې دا پیمانه مروتلو تینا او مونږ بټول لار کې د ساتنه کوو. یوسف علی السلام غو شرمخان ته بینه پریدو خدای مونږ سره بلېږي. حضرت یعقوب علیہ السلام ورتوي هل امنکم علیهم ایت تاسو امینان جوړ کم پدوانې تاسو امینان کم الا کما منتکم علی اخیه من قبل لکه یوسف علیہ السلام باندې چې مخ کې امینان جوړ کړی وای اسی اعتماد به در باندې وکم دا چرته کې دی شي خو چې کله دې سامان اوس پړدل ګوري چې پای کې روپۍ پرتی دي قالوا یا بانا ما نبغي تا خو مونږ ته پیسې واپس نه وغوښتې هذه بداعتنا ردت الینا زمونږه مبلغ د غلی واپس مونږ ترد کړی شي اجازت راتو کا نمیر اهلنا خپلال تبغلی وروړو نحفظ اخانا ضرور ساتنه وکاو نزداد کیل بعیر دوخ یو پیمانه به زه تم وروړو ضرور برخه هغه ورته په دې شرط باندې در سره پرېږدم حتا تؤتونی موثقا من الله لتاتوننی به چې تاسو ماته یو کلک عهد او کلک قسم وخورئ. دې قسم کې علما مختلف دي چې دا قسم څه شي. سدی رحمت الله علیه وای چې حلفو بالله د خدای په ذات قسم را ته وخورئ چې دارور به واپس را رسو. او عبد الله ابن عباس رضی الله عنه سوای هغه وی دا میثاق داو چې انهم حلفوا له بحق محمد ومنزلته من ربه ویدای ورته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وسیله پیش کړی و وی ټول داسې وای یعقوب علیہ السلام ورته وی چې د محمد رسول الله په حق او په خاطر راولای به راته وی هغه ورته وی چې او داغه خاطر دی چې مونږ به خامخا راولید را روان شو. اوس یعقوب علیہ السلام سره دا غم پیدا شو چې دا زما بچی دا لړ شي یو ځوانان او د باچا دربار ته او د مصر خارې ته په یو دروازه دن کیږي اور یو ته پښتنه کوي تاسو سکیږي دی ورته مونږ رونه یو دا خو نظرباز خلک شته دا بټول د نظر شي اسنه چې واپس ورته تکلیف ورسیږي یو ځوانان چې رواني دارونه دي نو دې ورته چل خي یعقوب علی السلام بچو ته ویا بني لا تدخلوا من باب واحدنا یو دروازه باندې مدن کیږي ودخلوا من ابواب متفرقه جدا جدا دروازو باندې دن شیام ګوره ما اغنی عنکم من الله من شیء د خدای تقدیر غي صدفا نشم کولې ان الحكم الا لله علی توکلت وعلی فليتوکل المتوکلون خدای توکل کوما ولک بیا هم نظر حق دی تاسو په یو دروازه مور دی کته تاسو په مختلفم لار شي او خدای تعالی تاسو وفات په تقدیر کې لیکلي اگر دیږي نه بیا هم راضي او تاسو دا یو کوي چې په یو دروازه مور دی. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهما کله چې وردن نشو په مختلفو دروازو ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاء. الہ فرمای دا مختلفو دروازو د خدای تقدیر خلاف نشو کولای چې په مختلفو دروازو ورشنو په دوی بګنی آفت ناراضي. دا اسید یعقوب علیہ السلام پزړه کې یو ارمان او حاجت واغی پوره چې تاسو په بیل دروازو ورشي. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه
یوسف علیہ السلام ته چې وردن نشو نو هغه ورته روټۍ وکړه. هغه وخت سره بادشاہانو به د روټۍ په ټیم کې داسې یو غلاف یو پرده راخ کړه نو بادشاہان به بیا دننه بیل کېنه. اگر که مېلمانه به داسې وو خو د هغې دې منځ کې به حجاب راغی. یوسف علیہ السلام په خپل تخت ناست دی، بادشاہي لنډې رونه دسترخوان ته کېناستل. دوه کاسې ته برابرېږي، دوه برابرېږي او بنیامین چې دی غزان ته پاتې شو. نو هغه داسې جړغونه یې شه سترګو کې اوښکې رالې. حضرت یوسف علیہ السلام وریاد شه که دا اوس ژوندی وی نو دا زما به ملګری په کاسه برابر شوي. نو یوسف علیہ السلام ورته وویل چې راځه دننه راشه. پرده یې راښ کړه، هغه یې را دننه که ځان سره یې په کاسه کېنو او بیا یې ورته وویل چې ته به څه وایې نه، زه یوسف یم علیه السلام، تا ته ځان معرفي کوم، زه دوی سره یو چل کوم، خو ته به غږ نه کې، ته به ځان سره ایساروم، ته به ما سره پاتې شې دلته. وی صحیح شوه. حضرت یوسف علیہ السلام آوا الیہ اخاهم، دا خپل دا مور نرور بنیامین ځان ته جوخ کا. قال انی انا اخوک و ازستا خپل رور ما، یا ستا د رور په ځای شما او یا ځان معرفي که ورته. فلا تبتئس مخفه کېږه بما کانوا یعملون، دی چې څه کارونه کوي اوس هم تا سره دا دی ظلم وکړه چې دی خپله کېناستل ته یې ځان ته پرېښودي، خفه کېږه ما. خادم ته وایي چې زما د سپینو زرو جام دا راواخله او دی ته چې د اسباب برابر کړل نو دا په یو زما د دې رور د دې بنیامین په دې پیټې کې کېده. د یعقوب علیہ السلام د دین دا مسله وه چې چا بغلا وکړه زمونږ دین کې لاس دې پرې کېږي. نو هغې دین کې دا مسله وه چې چا به د چا نغله وکړه نو دا غل به د هغه سړي غلام جوړېدو، دا به د هغه سره وکړه. په مصر کې دا قانون نه و، د یوسف علیہ السلام په بادشاہي کې دا قانون نه و، د یعقوب علیہ السلام په کنعان کې دا قانون و. اوس دا چل ور سره ځکه کوي دا لوښی پکې کېښوده چې د اغلا پې ثابته شي نو د دوی په دین کې خو غل دلته غلام جوړېږي، نو موږ به یې ځان سره غلام کو، په دې باندې به یې ایثار کړو. کله چې هغې روان شول نو آواز پې وشه ایتها العیر انکم لسارقون، ای قافلو والاو تاسو خو غله. هغې مخونه راوګرځول ماذا تفقدون، څه دنه روک شوي دي؟ وی سواع الملک، د بادشاہ د اوبو لوښی دی او چا چې را پیدا کړه دا لوښی نو یو پیمانه یو غله به زیات هغه ته ورکړو، یعنې یو د اوښ بار به زیات ورکړو. د یوسف علیہ السلام رونه ورته وایي ګوره تاسو ته پته ده چې ما جئنا لنفسد فی الارض وما کنا سارقین، مونږ غله نه یو، مونږ د پیغمبر زامن یو او مونږ فساد ته نه یو راغلي. دا اعلان کوونکی ورته وایي فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، که دروغ مو وویل او ستاسو په بار کې چېرته زمونږ جام پیدا شي نو د هغې سزا به څه شي؟ قالوا جزاؤه من وجد فی رحلی فهو جزاؤه، وی زمونږ په دین کې جزا دا ده چې د چا سره غلا هغه شی ګیر شي همغه غلام جوړېږي. شو یې ور باندې وکړه، د بنیامین د بار نه یې جام راویست. الہ فرمایي کذلک کدنا لیوسف، مونږ یوسف علیہ السلام ته دا چلو ښودو چې د ده د ګیرولو دا چل دی، په دې شکل یې سار. هغې اوس ورته څه وایي؟ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کنن د چرته غلا کړې ده د یو بل ورور یوسف نامه وه، هغه هم پخوا غلا کړې وه. دا زمونږ مېرني وروڼه دي، دا غله دي، دا ورور یوسف علیہ السلام به هم غلا کوله. یوسف علیہ السلام ته وایي دا وروڼه وی د یو بل وروره شرمه خوړلې دي، هغه به هم غلا کوله. دا غلا د څه شي وه؟ قتاده رحمت الله علیه وایي چې دا یو کال لوږه راغلې وه نو بیخي غلې کمې وې، روټۍ پخه کړه یعقوب علیہ السلام او دسترخوان کې یې پټه ساتلې وه، بچو ته به یې لږه لږه ورکوله. نو دی ډېر ماشوم و، هغه دسترخوان نه یې ورځ روټۍ پټه کړې وه. وی د وروڼو هغه یاده کړه. دویم قول دا دی چې دا ابن عباس رضی الله عنه وایي د ده خاله وه، هغې د رنجو کڅوړه وه، دی ډېر ماشوم یې ورځ یا کڅوړه ترې راپټه کړې وه یوسف علیہ السلام، هغه یې ورته یاده کړه. دریم قول دا دی چې د مور د خوا نه نیکه چې و
هغه یو بوت ساتلیو د مور د خوانه نکي و بوتي ساتلیو نو دې ډېر ماشوم ورغه هغه تر اغلا ک فکسره هو هغه مات ک دا معروف قول دار چې د په ماشوم توپ کې د مور د خوانه لري نکي ونو دا هغه بوتي مات کړي او غلا کړي په ډیرانه ورځو نو سم کاری کړي jihad په خبره به مشهور شو چې دا بوت چاغلا کړي په یوسف علی السلام ثابت شو نو دا غلا د یوسف علی السلام چې بوتي غلا کړي او مات کړي دا مشهور غلا وا نه دی ورته وي د مخ کې ورور هغه غلا کړي فاسرها یوسف فی نفسه ولم یبدع لهم الہ فرمای یوسف علیہ السلام دا خبر بیان ځان سپټه وساتله دی ته راس کارانه قال انتم شر مکانا وی ویل چې تاسو د یوسف علیہ السلام سره کوم بدکار کړی هغه د یاد وتلې دي او که یوسف علیہ السلام غزا کړی د بوتي مات کړی دی راغلا یادوي تاسو څه کړی تاسو خروخ سړی غوا کړی دی د پلار اوس ورته سوال زاره کې دارور را سره پریدا یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا اے د بادشاہ د مصر د پلار سپینګری دی فخذ احدنا مکانه د په ځبانی مونږ کې یو کسونی سا مونږ بدل سره یو پاتې شو خپل اړ سپینګری دی یوسف علی السلام په سر سترګو نظر تل دی دا پریدا را سره وستاسو دین کې د سکیږي چې یو غلی وبل پکې غلام شي وینا وستاسو دین فیصله دار چې چا په بار کې مالگیر شغلا امغه به غلامي بس دی به پاتې ډېر سوال یو کو مشر د دې چې ناغه ورته چې زه خو نور د شرم نه پلار ته نشم ته زبدل ته پاتې کېږم یارا ته مرګ راشي او یا وسره سره ضرور خوشي کی او یارا پسې پلار راشي چار سي خو زمانہ په کوم سترګو به پلار ته ورزم دا نور نو ته دې تاسو لاړ واپس لاړ یعقوب علیہ السلام ته یا بان ابن ابنک سرقا اے پلار غسن شزوی دغلا کړیوا وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين کای اعتماد دی نه وصل القريه دا مونږ تر چې کوم قافله کې مونږ راغلي نو هغه پښتنو کا وإنا لصادقون مونږ رښتینیو دا لوی قافله مونږ رالو ټول دا کلیوال دی خلق دی هغه نه تاسو کا غلای کړی ده حضرت یعقوب علیہ السلام د دوی نه مخواړه ولو په جړاش او په خلې دا आवाज راغی یا اسفا علی یوسف اے غم په یوسف علی السلام وبيدت عیناه من الحزن د ډېر غم او د جړانې د سترګې سپینې وختې وړاندې شوې او اوس خورون کېو بچی ورته وی الله وتفت وتذكر یوسف امیش لګي اوسم یوسف علی السلام یادې قریب د چې قریب الموت شو تكون من الهالکین مړ بشه د ډېر غم دا غم نور مکو هغه ورته وی بس پل غم شکایت خدای تعالی ته کوم تاسو څه کار دی ډېر غم د وجه نه دی وخت خدای تعالی د په ځړ کې القا وکړه چې یوسف علی السلام هم ژوند دی بنیامین هم ژوند دی دا دوی داسې ظلم ور سره کړیو په دې ټیم جړه کې چې دی ورونه پرې خود لګو خو نشین شه بس خدای تعالی د ته القا وکړه غهي باپای می اعلی نشینم غه با پشت پای خود نبینم دا امرون صرف د یعقوب علی السلام په شان کې وای پیغمبرانو د اولیاء د علم وی چې کله اسمانونو کې برم نظر لګيږي او کله به د خپل پوندم نه ګوري د خدای خو قدا کنعان کې یوسف علی السلام ور سره نو خبر اوس په مصر کې تل بادشاہ دی اوس ته خبر شو چا هو طویل نه دی بچو تراغ را غونډ کړل یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیه اے بچو واپس لاړ شئ یوسف علیہ السلام او دا غدرور تعالی شو کای ګورو څه پوری دا خبره نه کوله چې یوسف علیہ السلام تعالی شو او د خدای د رحمت نه امید کېږي ما دی بیا واپس رالل او ورته ویل چې مونږه خاندان کې ډیر غریبی راغلی دا غل نشته پیسې نه لرو ورور درانه دلته ګر کړی دی ناچله پیسې هغه یوسف علیہ السلام چې په قافله باندې په ناچله پیسو دیرونو خرڅ کړي واغه ناچله پیسې لاس کې راخستې غلی پس راغلی وجئنا ببضاعه مزجات ناکار او ناچله پیسې مروړي دي کپدې را ته غلرا کې غریب یو سن لرو بس دی وخت د یوسف علی السلام په باندې رحم راغی او ورته ویل چې قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف تاسو ته یاد دی پويږي چې په یوسف علی السلام مو څه چلونه کړیو قالوا انك لانت يوسف ولت يوسفي قال انا يوسف وهذا اخي ذا يوسف ما عليه السلام دا مرور دی
بیا هغه ورته وی چې تا ته خدای تعالی ډېر عزت درکا، مونږ خطاکار یو، مونږ ته معافي وکا. حضرت یوسف علیہ السلام ورته وی لا تسریب علیکم اليوم، تاسو باندې سرزنش نن ورځ نشته دی، یغفر الله لكم، خدای تعالی برته بخنه وکي. زئی لار شي پلار مو پستر ګړم دی ویاو اذهبوا بقميصي هذا، زما دا قمیص واخلی فالقوه على وجه ابي، زما دا پلار په مخ واچوي یاته بصیرا واپس به بناشي، زما دا قمیص د پلار پستر واچوي واپس به بناشي. دا ګوره پیغمبر د یوسف علی السلام او د پلار سترګې په خپل قمیص باندې دا پیرا کاږي خبش. باځه ټیم کې یو زیارت کانه سو پزان راکاږي نو دی او غټ شرک دغه وکا جنډای څنګه پزان راک. هارون د یوسف علی السلام هم خسته عقیده لري، هغه ته قمیص را بار کرا روان شو. الته یعقوب علی السلام خاندان کې ناس دی. قال ابوهم لا اجد ريح يوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام وی خاما قاد یوسف علیہ السلام بویرا باندې لګي، لولا ان تفندون کلق مقلین نسبت راتن کوي، تاسو ته مقله خبر ښکاری او په ما د یوسف علیہ السلام خوشبوئی رااله. ای ورته وی الله انک لفی ضلالک القدیم، خاندان ورته وی ته پزړه اده بچی د محبت په عشق دریاب کې لا په خوا پشان سرګردانی. پدې کې دار چې قمیص راوړو زیری والام را ورسېد چې یوسف علی السلام پیدا شو او پلار ته ویلا قمیص په مخ باندې القاه علی وجهه، په مخ وته قمیص واچو، فرتد بصیرا، واپس یعقوب علی السلام بنا جوړ شو، واپس بنا جوړ شو. شوق سبحان الله وای دې کې د نیکانو خلقو تبرکاتو کې د شفا عقیده ثابت شو چې پیغمبران علیهم السلام چې دی هغه د بیماری په ټیم دی او پیغمبر قمیص هم پزان راخلې دی، یو په بل باندې راخ کړه غسترګي جوړی شو. دا څه شرک نه دی، دا پنځپیرانو وابیانو دالی ونی شي وی په خبره نه کوي. قران کریم شپور ترجمه کوي دي ته چراشي زړسترګي وړاندې دی بیا پټی شي ور باندې. نبی ام دا شانو شو چې ای بچو ورته وی چې مونږ ته بخنو غواړه. حضرت یعقوب علی السلام ورته وی سوف استغفر لكم ربي، ربی کریم نه ورته بخنه غواړم، د جمعې په ورځ د تهجد په ټیم ورته بخنه غواړم، دعا ښه قبلي. بیا راغې نه بعد ورته را روان شي، ټول را شي، ټول رالل. رفع ابويه على العرش، مور او پلار یې ځان سره په تخره اوچت کړل، وخروا له سجدا. حضرت یعقوب علیہ السلام امیرانه مور دا یوسف علیہ السلام ته په تعظیمی سجده باندې پریوتل. هغه وخت کې بچا د چا تعظیم کولو نو تعظیمی سجده به ورته کوي، عبادت سجده نه تعظیم سجده. زمون په دین کې د تعظیم سجده حرام ده، دا غي په عوض کې لاس کولول دي یا پیخ کولول دا جایز دي، خو سجده ناروا. نو دی وخت کې چې دی پریوتل نو یوسف علی السلام ورته یا بت هذا تاویل رؤیا من قبل، ما چې خوب کتل او تعبیری دغه چې یو لستوري نور سپګمې راته په سجده پریوتل، نو یو لستوري می دارونه دي او نور سپګمې می دا پلار دی او مېرا نه مور می دا تعظیمی سجده راته ټول وکړه، خوب دی. بهرحال به ور تخپل قصه وکړه چې دا سه جیل را باندې تیر شو دومره کلونه، به دا سه بدلا ټول قصه تیر شو. بیا یعقوب علی السلام وفات شو، سړیر کلونه بعد حضرت یعقوب علی السلام یوسف علی السلام ته په خوب کې راغی او په خوب کې ورته وویل چې ډېر زیات می یاد شوی، یادېږي می. دې چې د خوب را پاسې دا دعا وکړه الہ العالمین توفنی مسلما، خدای ما مسلم وفات کی، والحقنی بالصالحین، او د نیکانو پیغمبرانو سره مرګره کې ما ته مرګ راولي. په دغه ټیم کې به یوسف علی السلام ته مرګ راغی، به د وفات شو. بیا د کلی خلکو مصر ته د غټ رو د نیل نه دوه نهرونه د نشویو، ندلته د مصر خلکو پلانجه شروع کړه. نو د یو بویل چې دا به په دې نهر په غاړه خخو، ذکر قاطی په کال کې ګرمۍ موسم کې چې د دلته په غاړه کې خخې نو زمون خو به نه کمیږي. هغه بل نهر والا وی نه دې نهر په غاړه به خخو. دا اختلاف جوړو ددا تنبه چایو ویل ته خو بل به دلته خو د برکت عقیده اورتا. به دا مسله تو فیصله شو چې دا دوه نیرونه د رودینیل نبیل شوی دي، دلته یو ټاپو وی چې دغه مینس کې به خخ کې چې دواړو نهرونو طرف ته وبزي او برکت جاری. بیا مغزي کې د خخ کا. بیا دنا ډیر کلونه بعد حضرت موسی علیہ السلام چې فرعون نه مصر خالی کا، په مصر د موسی علیہ السلام قبضه رااله. نبی الته ویل چې څوک زړه خزه سړی نشتا چې ماته د یوسف علیہ السلام قبر وخای،
دی وخت کې نهرونه را ډېر شوي وو، سیند را ختلی وو، غونډۍ کې د قبر آثار نه ښکارېده. یو زړه زنانه راله او موسی علیه السلام ته یې وویل چې دغه ټاپو په دې ځای کې یوسف علیه السلام ښخ دی. بیا راغی موسی علیه السلام څه سوونه کاله بعد یوسف علیه السلام بیا راښکاره کړ، له حد نه یې راوایسته، روغ رمټ پروت و او بیا د دې ځای نه په قافله کې اوچت کړه او بیت المقدس ته یې یوړه او د نورو پیغمبرانو علیهم السلام سره په غټه مقبره کې دفن کړه. اوس د یوسف علیه السلام قبر دا په بیت المقدس کې هلته لس زره څه د پاسه پیغمبران علیهم السلام دفن دي، په هغه ځای کې دفن دی. موسی علیه السلام هم هلته دفن شوي دی، یوسف علیه السلام هم په هغه ځای کې بیا دفن کړه. دا د حضرت یوسف علیه السلام مختصره واقعه وه. انشاءالله بل بیان کې به د حضرت موسی علیه السلام د یو تفصیلي واقعه چې هغه ډېر یو عجیبه واقعه ده، خو تاسو لږ هغې ته وختي ځانونه را رسوئ. انشاءالله بل بیان کې به د یوسف علیه السلام واقعه تفصیلي بیانېږي. درود شریف ولولئ. درنو اوریدونکو زموږ د دکان پته یاد ساتئ. پېښور شهر کې صفواني شاته کباړي بازار د فیض الله او اسد الله د کیسټو ښکلی دکان. زمانہ کې چې زه ګورم د هغې نه الله تعالی ډېر لوی فیض مخلوق ته رسولی دی. د تصوف په رڼا کې یو عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه او زمونږ په دې علاقه په دې هندوپاک کې اجمیر سلطان الهند خواجه اجمیری رحمت الله علیه د هغه متعلق من تاریخ کې ته یو انګریزي مورخ، ما خو ترجمه کتله، یو انګریزي مورخ دا لیکل کړي دي او هغه د علیګړ د یونیورسټۍ پروفیسر دی. نو هغه خپل تاریخ کې لیکلي دي چې په هندوستان کې یو سړی دی او قبر کې پروت دی او په انډیا حکومت کوي، پروت په قبر کې دی او په انډیا باندې حکومت کوي. او بیا تفصیل لیکلی دی چې د دنیا مسلمانان او هندوان دا راځي او د هغه د قبر دونه تعظیم او عظمت کوي چې لکه د بادشاه به خپل کار خاص د هغه په جون دومره تعظیم او عظمتونه کوي. او هغه پروفیسر لیکي چې د څومره خلک مسلمان کړي دي، سلطان الهند اجمیر خواجه اجمیری رحمت الله علیه د چې څومره خلک مسلمانان کړي دي، نو بالذات چې د په لاس کومو هندوانو سیکانو بیعت کړي دي مسلمانان شوي دي، هغه 99 میلیارد کسان دي. 1 کروڑ کسان 1 کروڑ کسان وی دا هغه دي چې د په لاس بیعت کړي دي مسلمانان شوي دي. او چې د شاګردانو او د مریدانو په لاس کې مسلمانان شوي دي، وی د هغې شمېر مه کوئ. دا لوی خیر دی که نه چې الله پاک د مسلمان نه رسوي. نو داسې د به هم لوی لنګر به و، مریدان به و، شاګردان به و، راتلل به. نو عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه په خپل دور کې خو پیرانو پیر صاحب د ټولو پیرانو پیر رحمه الله لوی بزرګ دی. ټول علما او ټول تصوف خاوندان هېڅوک په دې کې اختلاف نه کوي، ټول په دې متفق دي چې دا د خپلې زمانې یو ډېر لوی بزرګ او ولي د زمانې و. اگر چې بعضې خلکو څه غلطې قصې پسې هم ورپسې جوړې کړي دي، غلطې قصې پسې نشته، خو یاره درست او صحیح د الله نږدې بنده و، د خدای پاک ته ډېر خوښ و. نو د ده په لنګر به په زرګونو خلک 10,000 او 12,000 او 8,000 کسان به په یو وخت باندې ناست او ډوډۍ به خوړلې کېدله. د دغې زمانې یو بادشاه و د سنجر، هغه هم د ده مرید و، کله کله به وله راته. نو دا بادشاه چې یو ورځ راغی سوچ یې وکړ یاره دا خو په زرګونو خلک غرمه په دې ډوډۍ ناستې خوري او په زرګو خلک ماښام هم ناستې دا ډوډۍ خوري. دا مریدانو نه یې تپوس وکړ، وی دا ډوډۍ چې تاسو د لنګر کې ورکوئ دا د کمې ده؟ وی مونږ ته خو پته نه لګي، خو بس صاحب وی راوړی دا شی راوړی دا راوړی او بس پوره کېږي. وی نه څه دوکانونه، څه کارخانه، څه ځمکه د دې لنګر دپاره شته؟ وی هېڅ هم نشته. دا مدن څه خاص ذریعه او څه سبب ظاهري هېڅ هم نشته. نو دې اوله کې فکرمند وي چې ښه ده ما پیر صاحب دې دومره خلکو لنګر ورکوي، خو خلکو نه به سوال کوي یا به داسې کوي چې قرض به خلکو نه راخلي، دې غریب خو به محتاج وي، په ذهن به یې بوجي. نو چې دې خپل وطن ته ورسېده، نو یو کاغذ یې ولیکه د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه په نوم باندې، وی حضرت زه ستا په حکم کې د نیمروز لوی صوبه ده، د دې ټولې صوبې چې سرکاري څومره مدن دی دا ستا دربار ته ما وقف کړ، چې ستا په دماغو دا بوج نی چې دا لنګر کې دا خلک به څه خوري او دا ډوډۍ به د کوم ځای نه پوره کېږي. نو نیمروز غونډه صوبه ده، د دې مدن ستا شو. سرکاري ځمکې چې څومره دي د هغې مدن هم ستا لنګر له در دي، او چې څومره ټیکسونه دي لکه د هرې صوبې نه حکومت ټیکس اخلي، د دغې صوبې چې څومره سرکاري مدن دی
اب بیت المال ته سرکاري خزانه ته بینک ته بنه راځي اب نیک د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه لنګر لګي خوشاله چې دا خط زما پیر ته ورسیږي اب هم پې خوشاله شي او د لنګر انتظام به وشي. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته چې کله هغه خط ورسېد هغه اسټامپ پیپر د هغه زمانې چې کوم لیکل شوي نو هغه د بادشاه هغه نوکر ته دې خوا راشه خط ته پاسې وت یو دوه شعرونه لیکل وی دا واپس یو څه بادشاه دا خط والا واپس یو څه یو دوه شعر یې ورته ولیکل چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد در دل اگر بود هوس ملک سنجری وی اے دا سنجر بادشاہ پخوا بادشاہانو پر سر تاج پسرو او پا اغا تل تاج کی بے تورا پتا وا اغا تورا پتا کی بدا سے ہیری او قسم قسم ملغلر او دا لگے دروے لکہ دا خوبصورت ہے دا پارا نو ویستا پا دے تاج کے بادشاہ کی دا کما تورا پتا تلے دا وی کستا تخد نمروز دا غنڈ صوبہ لی ماتا و بخلا او کستا دا دے طول بادشاہ متعلق زما پزلک دمرا مسرازی کنا طول بادشاہ یہ رکر سنجر بادشاہ زوی یہ رکر دا طول مال زماوی نو کستا دا دے طول بادشاہ متعلق زما پزلک دا دے گوتی دا دے بندم رپوٹی غندم سوچ رازی او فکر رازی نوی زما قسمت تے اللہ دا سے تور کی لکستا پتا کے چدا تورا پتا تلے دا چون چتر سنجری روخ بختم سیاہ باد دستا دا دے تاج دا دے تور پتی پشان دے زما قسمت خود تور کی در دل اگر بود حوث ملک سنجری کستا دا دے طول بادشاہ متعلق زما پزلکی سے سوچو فکر رازی او دا ولی تو دا ولی زانگاہ کی یافتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیم روز را بیک جو نمی خرم وی چه کل اللہ مالا دا نیم شپی بادشاہی را کردی دا کنا دا نیم شپی بادشاہی چه اللہ تاو درگم او پا سلگو سلگو و تجارم پل ربتا واقعی داریر خون کئی دا نیم شپی بادشاہی چه مالا اللہ را کردی او زخ پل ربتا نیم شپا پاسم او جارم وتا او زاری ورطا کوم او خپل رب سره خبر کوم نو دا بادشاہی چې الله را کړی در دې نه پس د نیمروز د صوبې بادشاہی د یوې اوربشې په قیمت هم ناخلم که څوک وایي چې یو اوربشه راکړه او دا ټوله در باندې خرڅوم د اوربشې په قیمت هم نه دا ولې رونو من کان لله کان الله له حتی پته وه چې الله زما دی په نیمروز څه کوم او په سنجر څه کوم چې الله دې کله په قبضه کې شو بازی بستامی رحمت اللہ علیہ بزرگ تیر شوی ډېر لوی بزرگ یو ځل هغه خپل ناس به دا بزرگان خپله مراقبه کوي داسې حالت پې راشي چې هغې کې بیا دې په ځان نه پوهېږي داسې حالت پې راشي چې په ځان نه پوهېږي نو د د خولې نه یو ټکي وتوي ملکي اعظم من ملک